څنګه کولی سو چې خپل واتساپ ته فینګر لاک ور واچوو چې بیا کوم څوک ستاسو واتساپ کې لاسوهنه ونه کړي دوستانو. د دې لپاره به تاسو راسئ خپل واتساپ به راخلاص کړئ دغه بزنس واتساپ دی دغه نه پس پر دا درې سر په سر ټیک اپشن باندې کلیک وکړئ او وروسته به راسئ سیټینګ ته. د سیټینګ نه پس به تاسو راسئ دغه اکاونټ چې کوم نوشته دی پر دې باندې به کلیک وکړئ او پر پرایوسي باندې به کلیک وکړئ. دا نه پس به دلته تاسو لاندې راسئ دلته تاسو نوشته دی فینګر پرنټ لاک دا اوس ډیسیبل دی دا غواړي چې انیبل یې کړو دا تاسو اون کړئ داسې. دلته اوس تاسو هغه فینګر ورکړئ دوستانو زه دا فینګر مې ورکړئ افټر 1 منټ وروسته ته 1 منټ تاسو غواړئ چې مثال دغه لاک سي افټر 30 منټ یعنې 10 منټ وروسته تر 10 منټ څخه تاسو غواړئ چې دا لاک سي او که 1 منټ څخه موږ دا 1 منټ انتخابوو شاو کنټیکټ نوټیفیکیشن او دلته دا دی دوستان دا اوس لاک سو. اوس تاسو اوس دلته نوشته دی انیبل افټر 1 منټس یعنې اوس به موږ تاسو ته 1 منټ دې ته صبر وکړو بیا بیا زه تاسو ته وښیم دوستانو. نو دا دی دوستانو یوه دقیقه تېره سوه اوس به موږ وګورو چې یا هغه فینګر لاک اون شوی دی که یا اوف دی. نو تاسو په دویم ځل راسئ خپل واتساپ ته کلیک وکړئ واتساپ راخلاص کړئ دا دی دوستانو دا فینګر لاک یې راوړي دوستانو ټچ د فینګر پرنټ سنسور. نو دلته اوس تاسو ورته وایي چې تاسو دغه فینګر باندې کلیک وکړئ بیا تاسو ته راخلاص شي. اوس به موږ په فینګر باندې کلیک وکړو د ځینې موبایلانو فینګر باندې پر سکرین د ځینې د شاته وي خو هغه فینګر لاک چې کوم دی ستاسو موبایل کې وي پر هغه باندې به کلیک کوئ. دا دې ما صحیح ورنه کړئ دوستانو دوستان دا دې ما صحیح ورکړئ اوس یې راته راخلاص کړئ. نو هیله دوستانو چې ویډیو مو خوښه سوې وي مکمل پرې کمنټ درته وښودل او چینل سره سبسکرایب کړئ او که څنګه د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هر ویډیو پر وخت ورسېږي. والله مو سپارم خدای مو مل شه.